د عامې روغتیا وزارت ولې له حکیم الکوزي سره دښمني شروع کړې ده؟ ګرانو ملګرو، د دې په اړه هم یو څه معلومات ثبوت سره درته راټول کړي دي، غواړو له تاسو سره شریک کړو. په دې هیله چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو دوی ویډیو کې به له دې څخه خبر شئ چې ولې د عامې روغتیا وزارت ولې له حکیم الکوزي سره دښمني شروع کړې ده. د عامې روغتیا وزارت دننه یو شمېر مافیایي کړۍ شتون لري. هغوی نه غواړي چې د دوی کار بند شي. یو ښه مثال یې هغه ترموز ده چې 50,000 افغانۍ اخیستی و، او هغه یو چپرکټ چې په 10,000 افغانۍ اخیستی و، او دوی هېڅکله هم نه غواړي چې حکیم د خلکو ته خپل درمل ورکړي. که حکیم په ناحقه وي نو هغوی به دا درمل په پیسو خرڅ کړي وای. یعنې که دوی خرڅ کړي وای، زښته زیات شمېر کسانو د حکیم صاحب له دوا څخه کار اخیستی، تقریبا له 10 زرو څخه زیات دي. حداقل که 100 هم پرې اخیستې وای، زښته زیات پیسې کېدله. حکیم صاحب 25 کاله کېږي چې یوناني طبابت په برخه کې دوی کار کوي. دلته له دوی څخه دولت اسناد غواړي. نو هغو خو نه دي ویلي چې زه طب وایم، هغه خپله یوناني طبابت په برخه کې کار کوي. یعنې تاسو ته به ښه معلومه وي تر اوسه کوم حدیث کې ولا که ډاکټر څخه یادونه شوي یا کوم قرآن آیات کې ټول طبابت په برخه کې، هغې نبوي طبابت ویلی ده چې هغې کې شک کول یو لویه ګناه ده. که رښتیا دا درمل تاوان لري نو بیا ولې د روغتیا وزارت خلکو ته قناعت نه ورکوي؟ ولې دا مواد زر نه چکوي؟ او دلته له 50,000 څخه زیات کسانو خپل غږ پورته کړه چې درملو موږ ته مثبته نتیجه راکړې ده. دا درمل دا 2 میاشتې کېږي چې موږ خوړلي، مګر بیا یې هم یعنې 2 میاشتې وړاندې موږ دا درمل خوړلي دي، مګر موږ کې هېڅ کوم داسې منفي تاثیرات نه دي راغلي. جوړه روغ یو. او همدې شکل کریم صادق هم نن ورځ یو پوسټ کړی و. نوموړي ویلي دي چې وایي زما د کاکا زوی د تازه ګل نومیږي، دا یې پرون حالت دی. هلته انځورونه یې ورسره خپاره کړي دي، تاسو ویډیو کې کتلی شئ چې څومره تکلیف کې وه. ډېر په مشکل ورته د حکیم الکوزي دوا رسېدلی او اوس روغ او جوړ ده. نو دلته تاسو ته ښه معلومیږي که دا درمل پاکستان کې کوم چا جوړ کړي وای، اوس به یې پاکستانیانو څومره صفتونه کول. مګر بدبخت افغانانو ته وګوره، خپل څوک چې دوی پرمختګ کوي دوی خپله مخه نیسي. اوس به هغوی کس ته پاکستانیانو مشرانو لخوا میډالونه ورکړل شوي وای او زیات شمېر کومکونه به ورسره شوي وای. دولت به هغو کس ته خاص کور او ساتونکي هم ورکړي وای، دو په خاطر چې د هغه کسان چې نه غواړي دوی د پرمختګ نه خوشحاله کېږي هغې څخه په امان کې وي. دولت به هغې کس ته بیل او برق بیلونه به ورته معاف کړي وای. مګر زموږ بدبخت وطن کې د دې پر ځای چې صفت یې وکړل یا د دوی سپکاوی کوي او بد رد ورته وایي. هیله کوم ګرانو ملګرو خپل غږ پورته کړئ، که نه که حکیم صاحب مو له لاسه ورکړو بیا هغه وخت چې موږ غږ هم پورته کړو هېڅ ګټه نه رسوي. هیله کوم خپل غږ پورته کړئ، که نه بیا هغه پښیمانتیا هېڅ ګټه نه رسوي. او زیات شمېر هغه کسان چې پښتون پرمختګ نشي زغملی، که تاسو به ښه بهتره معلوموي چې زیات شمېر منفي پوسټونه ورپسې کوي. نو زموږ پښتانه هم زیاتر پښتانه ټول نه ډېر کم عقل شي ورسره چې د هغو په ملاتړ دوی هم پوسټونه کوي. هیله کوم خپل غږ پورته کړئ، که نه بیا که حکیم صاحب مو له لاسه ورکړه بیا هغه پښیمانتیا چې بیا هغې کې پښیمانه هم چې بیا هېڅ ګټه نه لري. نو هیله کوم که کوم نظر لرئ د دې په اړه تاسو نظر څه ده چې د دولت ولې داسې کوي؟ نو حکیم صاحب خو د دولت هغه مافیایي کړۍ چې دوی د کرونا په خاطر د کرونا په نوم باندې پیسې واخیستلې، د هغې کار یې ورته خراب کړله. نو حکیم صاحب سره یې د هغې په خاطر دومره دښمني شروع کړې ده. نو هیله کوم خپل غږ پورته کړئ، که تاسو کوم نظر لرئ هیله کوم خپل نظر کومنټ کې راسره ضروري شریک کړئ.